زه یو قطعه وړاندې کوم او د قطعې نه پس به بیا د غزل یو څو شعرونه ووایم. د وخت په خاطر بدلومه که نه ما وی چې یو نظم مې ځان سره راوړی هغه ووایم خو زه صرف نه صرف یو قطعه به ووایم یو غزل. دا قطعه داسې ده چې څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرۍ غلي دي. څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرۍ غلي دي او خلک سر ساتي او دیدنونه کړي. خلک سر ساتي او دیدنونه کړي مونږ یو چې د سره مو دانګلي دي. د غزل مطلب دی چې دوران چې غوڅ کړم په ځیګر نو یو په لس خور شو. دوران چې غوڅ کړم په ځیګر نو یو په لس خور شوم د خپل ارمان په ادیره لکه نرګس خور شوم. دوران چې غوڅ کړم په ځیګر نو یو په لس خور شوم د خپل ارمان په ادیره لکه نرګس خور شوم او ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم. ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم. ګودر ته لاړم په حجره کې په میلس خور شوم او عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي. عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شوم. عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس خور شوم. او زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. حسنه ما خور کړې په نړۍ زه ستا نه پس خور شوم. زه محبت یم مهرباني زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. حسنه ما خور کړې په نړۍ زه ستا نه پس خور شوم. مهرباني ځان مې د نور شغلو ته ونیو او ته مې ګل کړې. ځان مې د نور شغلو ته ونیو او ته مې ګل کړې لکه د پرخې دې په غېږه کې تس نس خور شو. ځان مې د نور شغلو ته ونیو او ته مې ګل کړې لکه د پرخې دې په غېږه کې تس نس خور شو او لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم. لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم. زه اباسین ومه په کلي په ولس خور شوم. بس دو څلور شعرونه به دغه غزل کې کرایه دي بیا به ووایم. کم سړی چې د نفرت په زنځیر ښکیل شي کم سړی چې د نفرت په زنځیر ښکیل شي ژوند هغه ته په مثال لکه د جیل شي او نشې داسې د ځوانۍ نه چاپېرېږي نشې داسې د ځوانۍ نه چاپېرېږي لکه ګل د سرو لمبو غېږې ته ګیل شي او زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دورونه په یو کاله کې بیل شي زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دورونه په یو کاله کې بیل شي او چې د سر یره لري سردار به نشي
چې د سر یره لري سردار به نشي سر چې کېږدي په تلي کې نو سرخیل شي چې د سر یره لري سردار به نشي سر چې کېږدي په تلي کې نو سرخیل شي او ستا نامه به ترې نخیږي ترنم کې ستا نامه به ترې نخیږي ترنم کې که هډونه مې د وخت په خوله کې شپیل شي او انسانانو ته چې لار د مینې ښایي انسانانو ته چې لار د مینې ښایي اباسین دې هم د هغه ډیوې تیل شي